السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. د معلم التجوید د کتاب دریم باب ته د الله په فضل باندې داخل شلو. دغه دریم باب هم اول کې یو تمهید لري، بیا په دې کې درې فصلونه دي، یو پکې آخر کې تتمه ده. په تمهید کې د وقف اهمیت او د هغې تعریف ته اشاره شوې ده. په اول فصل کې د کیفیت وقف او په دوهم فصل کې د ابتدا او د اعاده او د سکتې او د قطع خبره پکې په تفصیل سره ذکر شوې ده، او په تتمه او په خاتمه کې په قدر د ضرورت باندې د رسم الخط باندې لږ رڼا پکې اچول شوې ده. که تاسو ته یاد وي، موږ تاسو ویلي وو چې د ترتیل اجزا یا د تجوید اجزا او اراکن موږ ویلو چې دو قسم دي، تجوید الحروف او معرفت الوقوف. بیا د تجوید الحروف برخه مخارج الحروف او صفات الحروف. بعد صفاتو کې صفات لازمه او صفات عارضه، دا د اول برخې د تجوید الحروف برخه وه. په پرونی درس باندې دا ختم شو. د نن او په دریم باب کې به د تجوید د ارکانو دوهمه برخه چې هغه معرفت الوقوف ده هغه بیانېږي. او معرفت الوقوف هم موږ ویلو چې په دوه برخو باندې ویشل کېږي، چې یو محل وقف ده او بل کیفیت وقف ده. په دې باندې به دا خبره کوي. خو اول درس کې نن د تجوید بلکې د وقف اهمیت ذکر کیږي. سوال مطرح شوی دی، د وقف مسائل تجوید سره څه تعلق دی؟ یعنی موږ دلته د علم التجوید خبره کوو او وقف خو د علم الاوقاف پورې مربوط ده. د دې دلته څه تعلق ده چې دلته تاسو دا زیر بحث نیولای ده؟ نو رابه شو د دې جواب ته. موږ تاسو چې کله په اول فصل کې د تجوید تعریف او پیژنګلوۍ ته راغلو، هلته موږ د تجوید د ثبوت دپاره د قرآن کریم څه آیتونه پیش کړل. د سورة مزمل آیاتو چې ورتل القرآن ترتیلا، چې تاسو د قرآن کریم په ترتیل سره ووایې. او د ترتیل تعریف چې کله بیا موږ وکوو، التجوید هو ترتیل الحروف، الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفة الوقوف ورعاية المخارج والصفات. حضرت علی کرم الله وجهه دغه آیاتنا د ترتیل چې کوم معنا وکوله، نو دا نقطه پکې پرته وه چې معرفة الوقوف. د کوم آیاتنا چې د تجوید فرضیت ثابتېږي، د همغه آیاتنا علماو د علم الوقف یا د وقف فرضیت هم ثابت کړی ده. لہذا دا مهم ده، تعلق په همدې بنا باندې ده. او بله خبره پکې دا ده چې تجوید الحروف او معرفت الوقوف دواړه د یو آیات نه ثابت دي او دواړه د قرآن کریم د صحت دپاره دي. که چېرته په تجوید الحروف نه مراعاتولو سره، په تجوید الحروف کې څه دي؟ مخارج او صفات دي. د مخارج او د صفاتو په نه مراعاتولو سره چې په حرف کې او په کلمه کې غلطي راځي، کله دا غلطي دومره غټه وي چې معنوي فساد رامنځته شي، د لحن جلی سبب وګرځي، او کله وړه غلطي وي چې معنوي فساد منځته نه راځي بلکې ظاهري حسن او ښکلا ته صدمه رسیږي. صحیح ده که نه؟
او پاغي سره معنا نه فاسديږي او مکروه ده، خو د وقف دروس نه کولو سره یا د وقف د ځای نه پیژندلو په وجه سره همدغه شان غلطیان رامنځته کیږي، لکه څنګه چې د مخرج نه د حرف د نه ادا کېدو په وجه چې کوم غلطي رامنځته کیږي یا د صفاتو د نه مراتولو په وجه چې کوم غلطي رامنځته کیږي. مکمل کله کله معنا څنګه شي؟ فاسده شي. لکه څنګه چې د تجوید الحروف د نه مراتولو په وجه باندې د قرآن کریم کلمات خپل معنا د لاسه ورکوي، همدغه شان بېځایه وقف کولو په وجه باندې او د بېځایه ځای نه د ابتدا او د اعادې په کولو په ځای باندې معنا هم څه کېدلی شي؟ خرابېدلی شي. لہذا دا د تجوید پورې وتړل شو. صحیح ده ته د قرآن کریم د صحیح لوستلو لپاره مخرج زده کوې، مخارج د حروف صحیح ادا کوې او د صفاتو مکمل رعایت پکې کوې، دا ټول پکې وشول، خو د شروع کولو په طریقه نه پوهېږي چې کم ځای نه شروع کی، او بیلته د ودرېدلو په طریقه نه پوهېږي چې کم ځای کې ودرېږم او څنګه ودرېږم. په کم ځای کې ودرېږم محل وقف ده، څنګه ودرېږم کیفیت وقف ده. کله به ستا موقوف علیه حرف زبر راځي، کله به زیر راځي، کله به پیش راځي، کله به تنوین راځي، کله به ولاړ زبر راځي. دا ټول دوی سره د هر یو سره به ته څنګه تعامل کوې د وقف، دا خپل څه قواعد لري، نو هغه به چېرته زده کېږي؟ په وقف کې به زده کېږي. همدې وجې نه موږ ډېر مثالونه مخکې م ویلي او بیا به یې مو وایو. کله کله یو څوک ښه تلاوت کوي خو د بې ځایه ځای باندې د ودرېدو د وجې نه معنا مکمله څنګه شي؟ فاسده شي. همدغسې وقف چې دا نو کله قبیح وي او کله بیا څه شی وي؟ اقبح شي. نو دا چې ته ونه پېژنې نو ته درست وقف ونه پېژنې، حسن وقف ونه پېژنې، صحیح جا مقبول وقف ونه پېژنې، غیر مقبول وقف ونه پېژنې، نو ته به څنګه خپل تلاوت درست کړي؟ نو څنګه چې د قرآن کریم د صحیح لوستلو لپاره د تجوید الحروف ضرورت او مغه شان قرآن کریم د معنا او د مفهوم په لحاظ سره صحیح پاتې کېدو لپاره معرفت الوقوف پیژندل هم څه شی دي؟ ضروری دي. نو ځکه د دې تعلق همدا څومره تعلق چې د قرآن کریم د الفاظ سره مخارج او صفات لري، همدومره تعلق چې د قرآن کریم د معانیو سره د وقف کول او نه کول، ابتدا او اعاده، دا ټول پرې څنګه دي؟ تړلي دي. او د قرآن کریم د صحیح او کامل قرآت یا درست قرآت موږ هغه چاته ویلی شو چې هغه لکه څنګه چې مخارج او صفات درست وي، همدغه شان ابتدا او اعاده هم څه شی وي؟ درست وي. که چې د څوک ښه تلاوت کوي خو ابتدا او اعاده نه وي درست، نو هغې ته موږ کامل قرآت یا کامل قاري ورته ویلی نه شو. ځکه چې دواړه د یو آیت کریمې نه ثابت دي. د کوم آیت کریمه نه چې د تجوید اهمیت او ضرورت او فرضیت ثابت ده، د همغه آیات کریمه نه چې دی نو علما چې دی نو د علم الاوقاف فرضیت او اهمیت او ضرورت هم څه کوي؟ ثابتوي. نو ضروري ده چې باید یو قاري لکه څنګه چې مخارج ته خیال ساتي، صفاتو ته خیال ساتي، همدغه شان باید ابتدا مو پیژني، اعاده هم پیژني، د ابتدا او د اعاده محلونه هم پیژني، او د ابتدا او د اعاده کیفیتونه هم وپیژني. نو هغه به چېرته پیژندل کېږي؟ نو هغه به په دې درس کې څه کېږي؟ پیژندل کېږي چې هم به محل وقف پیژني، هم به کیفیت وقف پیژني، هم به محل ابتدا پیژني او هم به کیفیت ابتدا او اعاده پیژني. دا تعلق ده، نو ځکه دا ضروري ده. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.